او د سترګو بدلیدو مې اورېدلي وو مجروحه دا ځینې خلک خو مخونه بدلوي. ډېر اعلی ډېر اعلی ارشاد ارشاد. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو ډاکټر رویستان مومند د کیمرامین اسدالله هجران سره ستاسو په خدمت کې حاضر. نیکې هیلې پیرزونې او سلامونه مې قبول کړئ. د بل ډیوه دپاره یو نوی پروګرام ارینج کړی دی ستاسو دپاره، مسافرو دپاره، د مینهوالو دپاره. موږ سره میلمه دی نن د خیره سه کاشف مشروف صاحب. دوی تکلیف کړی دی، د لرې نه راغلي دي، زموږ ته درخواست کړی، درخواست یې قبول کړی دی، موږ انګلستان اړولی دی. نو اورو د دوی نه د تعارف هم ورسره کوو، تاسو سره به هم تعارف وکړي. تعلیم باره کې به یو څو تپوسونه وکړو، د شاعرۍ په باره کې به یې وکړو، او دوی کومه پیژندګلي خپل کلي پیژندګلي به تاسو سره وکړي چې د کوم ځای د کوم ځای کې اوسېږي. کاشف مجروح صاحب سلامونه مې قبول کړئ او خپلو مینهوالو سره خپل تعارف وکړئ. وعلیکم السلام. ډېره ته مننه چې موږ مو ونازولو، وخت مو راکړو، د هغې دپاره ډېره مننه. زما خو کاشف نوم دی او مجروح مې تخلص دی. مومندو سره تعلق ساتم، بیا مومندو کې د پنډیلی یم، همدغه پېژنګلو ده. تعلیم هم شته؟ څومره تعلیم هم کړی دی؟ تعلیم خو مې روان دی انشاءالله چې فرسټ ایئر پیپر یې ورکړی دی. فرسټ ایئر پیپر یې ورکړی. دغه شاعرۍ عمر څومره دی؟ څومره عمر د شاعرۍ کوي؟ شاعرۍ خو به همدغه 3-4 کاله کېږي چې او په کوم سن باندې شاعري ډېره کوئ؟ پیټریاټیزم دی لکه وطن په باره کې ده، د انقلابي ده، رومانس پکې ده، کوم شکل ډېر دی؟ یاره کار خو مو په غزل ډېر کړی دی، هر یو صنف مو څېړلی دی، خو رومان خلک راته وایي چې رومان ته ډېر څېړی یم. رومان ښه دی. زموږ دا څومره مینهوال چې دي که نه نظام صاحب، دا ټول رومان چې دغه کوي خوښوي، او چې چا رومان کړی دی هغه ټول هغوی خوښ کړی دی. شعر کړی هم ډېر دی، هدایت هم ډېر راکړی، دوام پکې کوي. نو اوس هم زموږ د چینل دپاره د خیر اساس زموږ د مینهوالو مسافرو دپاره کوم کلام خوښ کړی دی چې هغوی ته یې پېښ کړو، وړاندې کړو؟ کلامونه ډېر دي. غربستان مومند صاحب خو د غزل نه مخکې به 2 شعره وویم. نظام هلته دې ډالۍ وي چې بې د مرګ مې بله هېڅ چاره نشته، بې د مرګ مې بله هېڅ چاره نشته، رالوي شوي مې په درد سړي خواره دي، او ټول د خوار ولس په وینو باندې پایي، ټول د خوار ولس په وینو باندې پایي، د کرسۍ نه تر منبر سړي خواره دي. ډېر مننه. او غزل نه مخکې یو نور څو شعرونه دي چې د بدچارو خلکو در نخپي وباسه، مینه مینه شه د شر نخپي وباسه، او هسې نه چې سره ټیټي دي عادت جوړ شي، کله کله د څادر نخپي وباسه. ډېر زبردست. هسې نه چې سره ټیټي دي عادت جوړ شي، کله کله د څادر نخپي وباسه، او پښتانه که را بیدار شو خیر دې نشته، پیرنګیه د خیبر نخپي وباسه. ډېر مننه. پښتانه که را بیدار شو خیر دې نشته، پیرنګیه د خیبر نخپي وباسه، او پښتني یوه وحشي هوا رالوتې، مازدیګر پرېږ د ګودر نخپي وباسه. مننه. او مسیحا مې نن مسکی مسکی لیدلی، درد د تخته د پرهر نخپي وباسه. زبردست. مننه. بل څه شی کوم کلام خوښ کړی دی؟ بل کلام دی چې غزل مطلع ده چې لونګ مې وخوړه او نوش مې کړه شراب ورپسې، لونګ مې وخوړه او نوش مې کړه شراب ورپسې، خراب منن بیا شومه خراب ورپسې. مننه. او کله ناکله دي یادونه داسې، کله ناکله دي یادونه داسې وګډوم، کله ناکله چې راواخلم رباب ورپسې. مننه. کله ناکله دي یادونه داسې وګډوم، کله ناکله چې راواخلم رباب ورپسې، او پیسه ده په هر چا باندې خپله وکړه، پیسه ده په هر چا باندې خپله وکړه، کرسۍ نه ونیسه ورځه داسې محراب ورپسې. مننه. تیاره چې لاړه شي رڼا راشي، دا څنګه چل دی؟ تیاره چې لاړه شي رڼا راځي، دا څنګه چل دی؟ په پښتونخوا کې په غذاب پسې غذاب ورپسې، او ښه مینه کوپر دی شکمن دې کړمه دا څه وایي، ها
مینه کوپر دی شکمن دی کړمه دا څه وایي ملا صاحبه زه چې وګورو کتاب ورپسې مننه او په آخرت به د ولس مشر څه حال وي خدایه دا شعر دی حالاتو سره تړلی شوی شانته دی په آخرت به د ولس مشر څه حال وي خدایه مونږ په دې دنیا نیولی دی حساب ورپسې په آخرت به د ولس مشر څه حال وي خدایه مونږ په دې دنیا نیولی دی حساب ورپسې او ازل مقطع عرض ده چې زه د مجروح خیالونه ستایم خو الفاظ نه لرم زه د مجروح خیالونه ستایم خو الفاظ نه لرم بس لنډه دا ده په دریاب پسې دریاب ورپسې ډېر مننه ډېر ښه په تمه یو بل کلامي بل غزل مطلب ده چې درد به مې ختم شي د درد به مې درمان پیدا شي درد به مې ختم شي د درد به مې درمان پیدا شي یو وخت به راشي چې زما به هم جانان پیدا شي ډېر مننه درد به مې ختم شي د درد به مې درمان پیدا شي یو وخت به راشي چې زما به هم جانان پیدا شي او هره یو پیغله دي درخوي چې سیوا شي مینه هره یو پیغله دي درخوي چې سیوا شي مینه هر یو زلمی دی په نړۍ کې ادم خان پیدا شي مننه خدایا یوسف ورله پیدا که دغه سوال کومه خدایا یوسف ورله پیدا که دغه سوال کومه چې بیا د سترګو ورک نظر د بابا جان پیدا شي مننه او داسې تباه شي او برباد لکه قارون ته ګوره داسې تباه شي او برباد لکه قارون ته ګوره په کوم انسان کې چې هرس د سود او زیان پیدا شي مننه او د غرور ډکه شي مسکی مجروحه داسې ښکاري د غرور ډکه شي مسکی مجروحه داسې ښکاري لکه په کور کې د کافر چې مسلمان پیدا شي ډېره مننه د غرور ډکه شي مسکی مجروحه داسې ښکاري لکه په کور کې د کافر چې مسلمان پیدا شي درد به مې ختم شي د درد به مې درمان پیدا شي یو وخت به راشي چې زما به هم جانان پیدا شي مننه بل شته کلامونه خو ډېر دي بل ووایو دا ځل مطلب دی چې په یو او بل چې ورځ په ورځ نومونه بدلوي په یو او بل چې ورځ په ورځ نومونه بدلوي حالات مې د تنکو بچو ذهنونه بدلوي مننه او څه وخت کې ملاتړ وي بیا په څه وخت کې تربور شي څه وخت کې ملاتړ وي بیا په څه وخت کې تربور شي دا ورور خم خدای شته بلا رنګونه بدلوي ډېر زبردست مننه څه وخت کې ملاتړ وي بیا په څه وخت کې تربور شي دا ورور خم خدای شته بلا رنګونه بدلوي او قلم یې د ژوندون د لار ملګری کړو روان شول قلم یې د ژوندون د لار ملګری کړو روان شول فنا شو د ښایست تر شا ځانونه بدلوي او د ښکلو په درزم او پر اعظم چې دوکه نشي نظام خان ته یې ډالۍ وي د ښکلو په درزم او پر اعظم چې دوکه نشي دا ما ته ښه معلوم دي چې لوزونه بدلوي مننه د ښکلو په درزم او پر اعظم چې دوکه نشي دا ما ته ښه معلوم دي چې لوزونه بدلوي او د سترګو بدلېدو مې اورېدلي و مجروحه دا ځینې خلک خو مخونه بدلوي مننه د سترګو بدلېدو مې اورېدلي و مجروحه دا ځینې خلک خو مخونه بدلوي په اخري کې یو ټپیزه ده چې بوډا او ځوان به په ژړا شي هر یو انسان به په ژړا شي دا ټول جهان به په ژړا شي او ځمکه او اسمان به په ژړا شي که ورته ووایم د هوږ زړګي حالونه که ورته ووایم د هوږ زړګي حالونه کتونکو دا کاشف خان مجروح تاسو واورېدو پروګرام هم خوښ شو کمنټس په تمه یو خامخا ځکه چې کوشش کوو زموږ د کوشش هم دومره څه دغه جوړېږي چې تاسو موږ له رای کړئ یو پازیټیو رای کړئ زموږ دا بل ډیو چینل دی دا سبسکرایب کړئ بیل آیکن آل کلیک کړئ نو تاسو ته به زموږ دا ویډیو چې کومه ده هم تاسو ته په هغې باندې ټول نه وړاندې راځي پیج باندې وروسته راځي پیج هم د هغه هم لایک کړئ فالو کړئ پروګرام څنګه دا همیشه زه وایم چې دا د دې د کامیابۍ مهر ستاسو لاس کې دی موږ له رای راکړئ نو دا کاشف خان مجروح موږ پروګرام ختموو ډاکټر ربستان مومند د کیمرامین اسدالله اجران سره
تاسو نه غواړي زیات د الله په امان.